اے آدم د زرو کسانو د هر زرو کسانو استاد اولادنا یو کم زر کسان جهنم تک او یو کس په زرو کې جنت ته پریدا. الله اکبر. الله رب العالمین فرمای ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس. یقینا منګه پیدا کړی د جهنم د پاره ډیر جنات او انسانان او کثیرا ویل ډیر په کې ورته زی دینه معلومه شو چې لک انسانان او جنات هغه په دې دنیا کې خسته ژوند تیری د الله په طاعت سره او هغه د جنت مستحق ګرځي. او دلیل هغه حدیث دی د دې آیت چې هغه ډیر د غبراهټ والا دی. او قران کې چې الله رب العالمین د مؤمنانو په صفت کې فرمایي چې لا يحزنهم الفزع الاكبر. دا مؤمنان به الله د قیامت د غټ غبراهټ نه بچ کړي. دا هغه آیت لاندې مفسرین د حدیث راوړي چې د قیامت ورځ شي الله رب العالمین به آدم علیه السلام ته حکم وکي چې ته د خپل اولاد نه د جنت د پاره کسان را بهر کا او د اور د پاره کسان را بهر کا. آدم علیہ السلام بد الله نه تپوسو کی یا الله چونکه هغه پلار دی د ټول انسانیت نو هغه ته ځکه دا حکم کیږي. هغه مو یا الله من کم د سمره کسانو له سمره کسان اور د پاره جدا کم او د جنت د پاره سمره کسان پرېګ دما. دا ډیره خطرناک د ریزلټ روز ده والله العظیم. دنیا کې خو مزق امتحان کې فیل شي بلکې الله پاس شي سپلیمنټری کې به پاس شي او دغه رنګ ک نمبر دي کم راغه خو ځا امپروومنت په وکی سبل سبو کی طریقې شته د سفارش به وکی ال طبيعه دا چانسونه نشته دی دوباره. الله رب العالمین ورته فرمایي اے آدم د زرو کسانو د هر زرو کسانو استاد اولادنا یو کم زر کسان جهنم تک او یو کس په زرو کې جنت ته پریدا. الله اکبر. دا به هغه ټیم چې کله دا اعلان مونږ ټول واورو په دې انسانانو به یو غبراهټ او یو یره او خوف تاری شي چې هر انسان سره به دا فکر شي چې په زرو کسانو کې به آی زه بچ کېږم کنه چې زه به 999 کې هم کنه په دې زرو کې به زه چرته یو یم کنه به یم. دا ډیر خطرناک اعلان دی. الله رب العالمین دی په دغه ورځ مونږ تاسو شرمندګۍ نه بچ کی.